چې مستی وي او ځواني وي او جانان وي او ډک جام ډېر ګلونه لږ یاران وي یو غمګین غوندې ماښام یاران یاران یو غمګین غوندې ماښام او چې نور وي زړه لمبې لکه تنور وي په دې ژوند به زه ورزار کړم جنتونه ستا تمام یاران یاران او غمګین غوندې ماښام یاران یاران او غمګین غوندې ماښام السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان به ښه روغ او جوړ د خیره سره نن ایډورډز کالج کې کلچر ډے او داري مونږه خبره رو رسیدو انټری مونږه پټانګه کې وکړه او چې څنګه مونږه انټریو کنو بس ورځو دا ورځ مونږه انجوای کوو تاسو ته هم ښایي چې تاسو هم انجوای کوئ د کلچر ډے یو خپل فن دی او خپل مزه دی لږه شو نه چاچا لږه چابک ولګ راوالي جی Bakşupol. خوند یو په کالج ته ورسېدو او نن چې کوم یو د کلچر ډے ده زموږ ټول ملګرو ځان تیار کړی دی خپل کلچر کې یو د پښتنو په کلچر کې نو ان شاء الله تعالی ورځو ارسلان ډیره خرچه بازار کړی ده زرغون هم ډیره خرچه کړی ده عثمان هم ډیره خرچه کړی ده ویزه خرچه شوی ده دا خرچې نه وروره دا ځان تیارول ځان خسته کول دا خرچې وي نو ان شاء الله موږ ورځو ګراوند کې خسته سټالونه لګولي دي وغیره هغه ټول به موږ ستاسو ته ښایو نو بلاګ ګورئ ښه دا زموږ ډپارټمنټ دی په کالج کې وګورئ ښه دا زموږ ډپارټمنټ دی او موږ ورځو ګراوند ته مین چې کوم ګراوند دی کالج کې نو هغې ته ورځو السلام علیکم څنګه جانې غي ډیر جلدی کې نو لګه ولي بس ملمانه راغلي زی ورشي جی ورشي السلام علیکم خی ماحول څنګه دی قربان خصور کې دی ریډي دی د سټالونه لګیدلې دی او شغل هم دی او اتړند کیږي هر څه مزیدار دی باب خیبر باندې را انټر شو دا د ایډورډز باب خیبر دی قربان او د ایډورډز باب خیبر ته چې را دننه شو بیا پکې دننه سټالونه دي او موږ سره خوږ سرجي نور اسلام صاحب خوږ وسیم دی ټول وسیم او عثمان دی ټول ملګري د خیره سره د سټالونو چکر وو تاسو ته ښایو چې سټالونو کې څه څه دي ډېر مختلف سټال دي ډېر څه دا ټول هر څه یو نور داسې پښتانه چې کوم کلچر دی یاره قربان ستاسو د خوښې کار وکړو چې کم ځای نه ستاسو زه چې د پېښور په سټال ور شو اول پېښور زموږ زړګی دی اول به د زړګي له ور دا بونیر والا فیمس ماربل ها دا ماربل مطلب بونیر ماربل د ډیر لندن مشهور ده کنه نه بونیر دا د کار د لپاره چې استعمالي ده د ماربل کار لپاره اخر بونیر سټال ته او چې بونیر سټال ته راغونه چې څه دي دلته یخي دي هغه مونږ هم ګورو هلکه څه ټیسټ میسټ پر باندې کوي کنه حماد دا خو له بوزونو کافي دروند راګه چې لګو ګورو یار سرجی صحیح ده دلته چې کوم سټال باندې پراتی مختلف شي نه روایتي خوراکونه دي پکې د بونیر او ورسره خواږه هم دي نو چې کوم ځای کې تراخه وي ساګ وي او خواږه ورسره نو پوه شه چې دا غازي خوندونه ډېر دي چې
زړه مستو دنیا و ما هلکه د چترال سټایل ته راغو ګوره پېښور کې نن د چترال سټایل هم شته دی وګورئ ښه مزي واخلي ها واخلئ د جون نه مالي مستا ګلونه مستو لیلا و مستا چې مې زړه مستو شونډې تودې وې د زهرو شونډې به هم خوږې وې بس دا مې راخستو خو زه یم چې بیا بېدله والم چې کله ټایم راشي فلحال ټایم نه دی خو فلحال د وسیم لپاره ټایم دی وسیمه صحیح ہے صحیح ہے بس پدې مونږ نه پوهېږو پدې باندې جنکې پوهېږي هغې به راته وایي چې دا څه شی پدې باندې سره ډېر نه زه پرې نه پوهېږم نه پیوې ورته وایي پیوې دا دی سر جي دا بیل شي دا غذا هم وروسته په ملا ورچوي که څه کوي هماغه دی که نه جانانا شونډې ماته نږدې کا چې زړه مې مست شي دنیا شي مستا چې بیا سپوږمۍ شي ګلونه سره شي ځوان شي ټولې خندا شي مستا وږي نه دا راته ووایه قربان چې سپېشل هم روړي سپیشل ډیر لټلې او ما ته پته سپیشل هم راوړي په 10 بجې واپس راځل ماشاءالله ماشاءالله 12 بجې روم ته واپس دومره مهنت کړې چې دې تلې و دیر ته دا کوم سټالي لګولې دا ټول هر څه د دیر نه روړي دي نو الله دې پکې کامیاب کا میوزیکان شو قربان موږ کوشش کوو چې سټالونه زر زر کور کړو ټول درته وښایو ځکه چې ډانسونه سټارټ شو نو زر خپل ځان راټولو او بلاګ هم راټولو بټ یو جان ورته شیشته وای او پرموال ورته غټي بیا شلی دا شلی او دا پرموالو سپیشل دا پولیشن دی دا پیاسه ده او دا پیاسه دا رنجش خیری دا زمونږ راغلی سر سید احمد خان د کور مې چې کوم یو سټال دی نو هغه سټال چې کوم مشر دی هغه به تاسو ته خپله ووایي چې دوی سره به څه څه دي او ورته مکمل ډیټیل سره ووایي بسمillahirrahmanirrahim زه د کوروم کبایل سټال مشر سید یو سید وډ کالج پېښور نه د انګریزي ادب ماستر سټوډنټ یم فائنل ایئر زه تاسو ته وړاندې کوم یو سویټ فروټ دی سایټرس دینه جیم جوړیږي ډېر ټایپس او دا بریاني کې اچول کېږي چې وچ شي دا اوس ډرای فارم کې دی وچ شوي دي دا بریاني ته اچول کېږي دې سره بریاني کې ترشوالی راځي د بریاني اچول کې کوم سویټس ته یونیک کوروم کې جوړیږي هغه نه موږ راوړی تاسو ته پریزنټ کوو جي سویابین دی جي دا به هم نور ځای کې تاسو نه یې کتلی دې نه اویل ایکسټریکټ دي او ویټامین ای کنټینز ډېر طاقتور ډرای خدای زړه مې تک تور شوی زکه تا ته پای قرار شوم که فریاد لا تا ګناه وي نو نن بیا زه ګناهګار شوم خدای زړه مې تک تور شوی زکه تا ته پای قرار شوم که فریاد لا تا ګناه وي نو نن بیا زه ګناهګار شوم زه له تا نه خفه نه یم زه
د ځان سره باجوړ رو رسیدو د باجوړ سټایل ته وی لاړ شپه خبر ته وی باجوړ ګلونه کوڅه کې شات ټول پکې شات دي ها د باجوړ ګلونه او د باجوړ شات وړو ګوره ها شات پکې راول د ګلونه دا دي د باجوړ ګلونه جی ما دا دي د باجوړ سپیشل روزان شام یو بیټری ختمه کا بل بیټری کیمرا کې واچولا نو ان شاء الله اوس اختتام موږ سره ډېر هیلپ کوي پدې کې نو سپیشل دی ولا کې اختتام د بارا غوړې کمنټو کوي پجنګم کپوهېږم نه پوهېږم زه د خپل قلتنګم د خیر سره راغلو د بنو سټایل ته چې د بنو سټایل ته راشي نو د بنو سوغات په پکې هغه ټول سوغات موږ ټیسټ کوو ښه سٹارټ والی د دود دا حلوا ده ټول ناول دا د بنو سپیشل حلوا ده ما په خواږه باندې مړ شو واړه وکنه دا شیر واړه باندې یار وایډ دی هغه کار کوي ډیر زبردست دی یار دې څه نو ملي دې ته په حلوا وای د پيو حلوا ورته وای ها دا ټیس او دا یو دا پینډر څنګه دا پینډر دا مې دې حلوا ده اکبر غلام سپیشل حلوا اکبر پورا اکبر غلام اکبر غلام سپیشل حلوا د بنو سپیشل دا سون حلوا ټرای دا ډي سی کې جوړ شوی دا دې سګي کې جوړ شوی دا څنګه ټرای دې دا وای پینډا سوغات دی ښه ګورې ورته زبردست اعلی یار سره زو د ټانګې سفر انجوای کوو را سره سرجی هم دی نن امام ټانګه کې کېنه وای دیم کېنه و مونږ هم ګرځو چکر پکې وو کېنه راځه خیر سره د ټانګې سورلی ده او روان یو چې اوروي او چې نور وي زړه لمبې لکه تنور وي په دې ژوند به زه ورزار کړم جنتونه ستا تمام یاران او غمګین غوندې ماښام راکا ای دا دې کافي دومره یار ها وای دا څه شي دی وای خبرو کله لکه چل خو نه راځي بودا سرجی بابا وایا الا یو را باندې رباب کا کې بل را مې ټوپه کې دا سر د لوالي زو بس نیکسټ الکه دې دا چې کوم پلاس باندې کارونه شوي د پېښور کې پلاس باندې امیل جوړي دا ډنډې منډې شو شی بل شي دا وګوري بس دا چا واده کړی خیر دې نن سبا بغیر واده خراب کړی په اپل واره ته دغه ځنه ایډیا ورغلی و دا په خوا دی اول اپل دا جوړ ول سرور پما بل کړي دا سوای چې زکړه چې دل بر دی را راکړو ډک د حسن او جمال نری پوز ډېر سټاک دا کوړه دې ته سوې غړو مټي زړو مټي نه دا یو مشهور چاچا اسرار الدین دا مشهور شي دا په تاریخ کې راځي دا 4 سری په تاریخ کې چاچا اسرار الدین ها دا به ډیر مرګري پیژنې چې کم نه پیژنې نو بس دا به تاسو 4 سری نه مټي خپل یو څو جوړونه باندې یو ځل بیا چپړې چادرې دي او تاسو ته جامونه را سره دي خماره سترګې هم جامونه را سره دي او زوړ رباب لمه وروړي دي دارونه را سره دي زوړ رباب لمه وروړي دي دارونه را سره دي اوس د خپل ځان نه ریګم تعویذونه را سره دي او تل بهار یې ملګرو ټول ګلونه را سره دي په دې یو څو شعرونو جلال امړه وسترګي پاستوري زو پسنخار حسنا دې دا هوا کړه د دې ګوشان مثال
چې دې باندې خو زمونږ ګوره په چل کې زمونږ ګیډې مړې شوې لکه په یو سټایل لور شو ګیډې مړه شي پکې ما په سکلو مخېټه مړه شو چا هغه پکې لګو لړنې که سوي ورته عمر دلته راشه دا وګو دې سوي دا به چا په دې په خپل ته ونی سره دې سوي چا کټوا جی کټوا هاي کټوا په دومره سره مينو موړې او الله دې خیر وکړي کې مبارک خو به آباد کیو چر دې د سهارا کړم خدي تګې د دنیا کړم بیا منګې دې را پسر کړو واینا بس کې لدینا چې نسکم را غرزېګم چې اسکاما ککړېګم اخر سو کړم رب دلته نور به خود کېږم دا ډوډ سکند کنه خلک وایي یو کله بل دا په صحابه کې درنه بیا مختلف دغه راځي هغه مختلف کېږي سودا بیا بچ دې ته خلک وګوري په چې ثوابه ورته یاد دا را ثوابه وای دا خولي د ثوابه هاي زه د ثوابه ما ان سټال ها دې کې فول مردانی سوغات مردانی سوغات مردان پیړې مونږ لیدې مردان کا چالان ختم مطلب مونږ لیټ شو مردان پیړې ختم شو مونږ خپه شو چې نن مردان پیړې نه وي لکه چې مردان پیړې پکې نه وي فري اف کاست خیر مونږ ځان د پاره دلی دي دا به درکو او ثانک یو یار ما خو ختم شو خو نه مینه اشتره یار مینه کوي را سره لاندې نه سوغات را کوي مسکل وګورم یو منټه لکه هغه آی تھنک امر دغه ختم دا کباب دي وای کباب یاره کباب ټرای کړی ډېر ټرای کړی مونږ یې ټرای کوو روټي شروټي ها ډېر د ما سره مونږ شي نه اوکې ته پیړو بجې راته کباب مې شو موږ سپرو کنه په ورته خو کنه سر جی ماشاءالله خوري ښه کوچیم لا مې ډېر خوشي نیندلې سور کدا ورسم کتاب پور دا کتاب ګوره هر رنګ انګلیش پښتو اردو فارسی هر یو کتاب پکې موجود دی او دې کې ډېر اولډ بوک پراته دي مطلب پخواني بوکونه پکې پراته دي راځه اخیری سټایل دی د سوات او چې سوات ته لاړ شو چکر لوم چې خونه اخیری مونږ راغو د سوات ځله د سوات سټایل کې سنا سګورو او خرو دا په سواد کې یو قسمه فصل کېږي د چاولو چې د بیګمۍ چاولي وایي هغه صرف په سواد کې کېږي او ترکي کې کېږي بیا هغه بیګمۍ چاولي په درو طریقو باندې پخېږي دا پکې یوه طریقه ده چې په دې کې مونږ سابه او هغه چاولي مکس کوو بیا ورته مونږ ورجلي وایو او دا خوړلی کېږي د ملایي او د پیو سره بیا هغه کوم چاولې چې پخ شوي دي نو هغه چې کوم دی هغه مونږ بیګمۍ چاولې سمپل د 400 والو چاولو په شان دی په غوښه کې پخاو دا ډیفرنٹ دی لکه دا په ډیفرنٹ طریقو سره پخېږي 400 والو چاولې په ډیفرنٹ طریقو سره نه پخېږي خو دا په ډېرو ډیفرنٹ طریقو سره پخېږي دا ما په یوې طریقې سره پخ کړي دي اما بلې طریقې سره پخ کړي دي هغې بل شانتي ټیسټ دی د دې بل شانتي یونیک ټیسټ دی ټول هغه کې د یونیک ټیسټ دا راوله شام په دې باندې سر یو میاشت پهله بي بي سي یو ډاکومنټ یې راکړو 25 منټ 25 منټ 25 منټ انګلیش کې دا سم انګلیش یو د انګلیش نوم نشته د پښتو نوم استعمالېږي ورجلي چاول ورته وایو ورجلي کله یو د سلام سره شعر او چلی دا په جواب ډېر مننه یار ثانک یو سو مچ ثانک یو لکه څه خوري مړه بس دا خوراک ځان لکه جواد راکا والا مړه چې تم خپه نشي
خیر سره بس زمونږ ټول ورځ دلته تیره شوه او ښه ښکلې او اوس واپس روان یو ټانګه کې نو مطلب دا ولاګ هم مونږ دلته اینډ کوو او د نوي ولاګ په انتظار اوسئ دا دی بابا خیبر کې ور روان یو بس دا ساده روډ خوند یې وکړو بس ځای لکه الله په امان ډېر ښه چا ډېره مننه زمونږ د مونځ برکت دلته راغو چې پکې م لوی سفر ووالو شوي بس دا واپس روان یو د خیر سره تاسو بلاګ وکتو د الله په امان ښه خوشحاله به ټول اوسئ لاړو نه قربان سبسکرایب په ډانګه کې د نزوکا ډېره مننه الله په امان